د مارګو دښته، هغه ځای چې اوبه پکې د سرو زرو په بیه پلورل کیږي. د افغانستان په لویدیځ کې یوه داسې پراخه دښته پرته ده چې تر سلګونو او ان زرګونو کیلومترو پورې پکې نه ښار شته، نه کلی او نه هم د ژوند کومه نښه. یوازې شګې دي، توده هوا ده او نه ختمېدونکې خاموشي ده. خو پوښتنه دا ده که انسان سپوږمۍ ته رسېدلی دی او د سمندر په منځ کې هم لوی لوی ښارونه جوړ کړي دي، ولې د افغانستان په همدې دښته کې یو نوی ښار نه جوړیږي؟ آیا ستونزه یوازې غربت دی که طبیعت په خپله د دې سیمې د آبادېدو مخه نیسي؟ ما دا سیمه یوازې په نقشه کې نه ده لیدلې، ما په خپله د مارګو په دښته سفر کړی دی او هغه څه مې لیدلي دي چې تر اوسه مې له یاده نه دي وتلي. موږ له کندهار حرکت وکړ. په پیل کې هر څه عادي ښکارېدل، خو لږ وروسته هره خوا یوازې دښته وه، نه ونه، نه سیوری، نه کور او نه هم کوم انسان و. یوازې ریګونه او خاموشي وه. په دې سیمه کې ښکرور ماران، لړمان او ډول ډول زهرجن حشرات ژوند کوي او د دوبي په موسم کې تودوخه یې کله ناکله تر 50 درجو پورې هم لوړیږي. موټر قاچاقبر چلولو او ما ورنه وپوښتل چې وروره دا خو به د میوند دښته نه وي، هغه ځای چې ملالۍ میوندۍ پکې جګړه کړې ده. هغه زما خبرې ته هېڅ غوږ یې ونه نیولو، ټنډه یې تر وکړه، ویې ویل وبخه وروره، دلته خبرې مه کوه، خطر دی. او بیا یې موټر دومره تیز کړو چې زمونږ یو ملګري د سختې ویرې له امله، یو ملګری او زمونږ که نه، هغه د سختې ویرې له امله بېهوښه شو. ما بیا ترې وپوښتل د څه شي خطر دی؟ هغه وویل که چېرته طالبان مو په دې لاره باندې وویني چې موږ په قاچاقي لاره دغسې په غیر قانوني ډول باندې افغانان د دې ځایه نورو هېوادونو ته اړوو، نو په وهلو به مو هغوی ووژني. هغه وخت پوه شومه چې د دې لارې سفر یوازې د طبیعت له خطرونو سره نه، بلکې له نورو ستونزو سره هم مل وي. د یو څه مزل نه وروسته دښته په یو ډول سرو شګو بدله شوه. قاچاقبر موټر ودرولو ځای په ځای، د ټایرونو هوا یې چې دی دا یې کمه کړله، د دې لپاره وه چې موټر په نرمو شګو کې بند نه شي. او موږ ټول د موټر نه ښکته شو. زما په خپو کې یو ډول څپلۍ وې، د شګو یو وړه سپرغه چې به هم زما په دې خپو ولګېدله، نو داسې به مې احساسوله لکه په اور چې ولاړ یم. موږ ته دلته ویل شوي وو چې انشاءالله په یوه ورځ کې به تاسې خپل منزل ته ورسېږئ. خو ورځ تېره شوله، شپه راغله، بیا سهار شو، خو ځای نه را رسېدلو او دښته لا هم روانه وه، ختمېدله نه. اوس دې وخت کې چې وې زموږ اوبه هم ختمې شوې وې او تندم شیبه په شیبه باندې زیاتېدله. نو په همدې وخت کې مو د دښتې په منځ کې داسې چې روان و موټر که نه، یو کوچنی خیمه مو ولیدله د دښتې په منځ کې. په دې دښته کې 3 طالبان اوسېدل. هغوی هر هغه مسافر ته چې د دې لارې به تېرېده اوبه یې ورکولې. تر اوسه نه پوهېږم چې هغوی دا اوبه له کومه کولې، خو دومره پوهېږم چې هغه یو ګیلاس اوبو زما لپاره د لکونو افغانیو ارزښت درلود. هماغه اوبه وې چې موږ ته یې بېرته د سفر توان راکړ. همدا صحنه تر نن ورځې زما له ذهنه نه ده وتلې. که هغه یو ګیلاس اوبه نه وې، شاید اوس ما تاسې ته دا کیسه نه وی کړې، ځکه چې زه به مړ وم. او هغه موږ ته وویل، همدې طالبانو عسکرو، چې تاسو غلط خبر شوي یاستئ او لا هم تر خپل منزله یو بله ورځ مزل لرئ، ډېر مزل لا تاسو ته پاتې دی. نو دا خبره ډېره سخته خدای شته ما ته تمامه شوله، ډېره سخته وه زما دپاره. بیا څه وخت وروسته رابلد موږ ته وویل چې مخکې هوټل دی را روان دی، هلته به ډوډۍ وخورو. نو زه یو څه حیران هم شوم او خوشحاله هم شوم، ځکه چې شکر چې هوټل شته دی، یو څه به وخورو. په داسې دښته کې به هوټل څه کوي؟ حیرانېږي سړی ضرور. خو چې هر کله ور ورسېدو نو معلومه شو چې هلته یوازې یو کوچی ناست و او چای یې خرڅول. چای د یو کوچني ډنډ له اوبو نه جوړولو.
په ټوله دښته کې همدا یوازینی ډنډ و او کوچي به ورته د یو ټانکر په وسیله اوبه راوړلې همدې ډنډ ته. د ډنډ اوبه دومره خړې وې چې د شیدو چای ته ورته ښکارېدلې، هېڅ سره هېڅ توپیر نه کېده. خو بله چاره نه وه، موږ هم هماغه اوبه وڅښلې او یو ګیلاس چای یې په 100 افغانۍ راته راکړلو او اوبه یې هم په لوړ قیمت راباندې وپلورلې. خو په هغه وخت کې د اوبو ارزښت له پیسو ډېر لوړ و، نو ځکه موږ وڅښلې. د دې ځای کوچی چې چای یې پلورل راته یې وویل د نورو هیوادونو خلک له دې سرو شګو څخه سره زر وباسي، همدلته شاته پاکستان دی، هغوی په خپلو ریګونو کې خلک نه پرېږدي، ماشینونه یې راوستي دي او په بېلابېلو لارو له دې شګو څخه سره زر راوباسي. خو زموږ په هیواد کې هر سړی چې تعلیم وکړي د دې پر ځای چې له دې شګو څخه سره زر راوباسي، برعکس په دې سختو لارو ځان تر اروپا پورې رسوي. له چایو څخه مې غړپ وکړ، بیا مې وپوښتل دلته ولې څاه یا کوهي نه وباسې؟ دا خو ډېر سخت کار دی چې ته یو ځل کندهار ته ځې، له هغې ځایه اوبه راوړې او دلته یې بیا خرڅوې. هغې وویل راته چې دلته ډېرو خلکو داسې کوښښونه کړي دي، امریکایانو په خپلې پرمختللې ټکنالوژۍ یوه ورځ کې دلته څاه وکنله، خو چې سبا راغلل په شګو باندې هغه څاه ډکه شوې وه. نو وایي دلته چې د څاه کنل امکان نه لري. بیا مې ورته وویل چې دلته چې څوک نه وي او ته یوازې شې نو نه ویرېږې په یوازېتوب کې؟ دشته کې خو خطرناکې بړبوکۍ جوړېږي، زیان در ونه رسوي. ویې ویل خدای مو توکل کړی دی او دلته راغلی یم. ما ته په کور کې پلار ویلي وو چې له تا هېڅ هم نه جوړېږي، ما له ځان سره وعده کړې ده چې لکونه لکونه پیسې به ګټم بیا به کور ته ځم. دا دغه کوچي خبره ده. نو دې وخت کې ډریور غږ وکړ او یو ځل بیا یې موټر ته حرکت ورکړ او موټر حرکت وکړلو، یو ځل بیا لاړو، مطلب کوچي نه راووتلو او بیا مو حرکت وکړو. نو زموږ سره چې دی 3 نورې موټرې هم روانې وې په دې لاره کې. په لاره کې چې دی زموږ نه یو موټر خراب شو، د هغه کسان چې دی زموږ موټر ته راوختل. وروسته یو بل موټر بیا موږ نه په دښته کې ورک شو. شپه را نږدې وه، رابلد چې دی دا مجبور شو موږ تر خوندي ځایه ورسوي او بیا بېرته د ورک شوي موټر په لټه لاړ شي. هغوی ټوله شپه په همدې پراخه دښته کې وګرځېدل، تر سهاره یې هېڅ درک ونه لګېده. کله چې سهار شو دواړه ډلې بېرته راورسېدې. د ورک شوي موټر یو مسافر راته وویل چې ټوله شپه مو په دښته کې تېره کړه، ډېره سخته وه، موټر خراب شوی و، هر موټر ته مو لاسونه نیول چې لږ اوبه راکړئ، خو د هغوی اوبه هم ختمې به وې او موږ نور د مرګ په درشل کې وو. که زموږ دا ملګري نه وی رارسېدلی، ښایي نن به موږ ژوندی نه وی، اوس به موږ ټول مړه وی. او ویل چې دا ډېر سخت حالت و زموږ دپاره. نو دا هغه څه دي چې دا ما په خپله د مارګو په دښته کې لیدلي دي او همدا تجربه راته دا راښیي چې د دې سیمې اصلي ستونزه یوازې غربت نه دی، د اوبو سخت کمښت، سخته تودوخه، اوږده واټنونه، خطرناک طبیعي شرایط او د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالی هغه عوامل دي چې د دې سیمې آبادول یې تر اوسه هم د لویو ننګولو سره مخ کړي دي. اوس به هغه اصلي ویډیوګانې در وښیم چې ما په خپله د همدې سفر په درشل کې ثبت کړي دي. راځئ راسره ټول وګورو یو ځل. که تاسې هم کله له دې لارې تېر شوي یاست، خپلې خاطرې او تجربې په کمنټونو کې راسره شریکې کړئ. نور چې هر چېرې یاست خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.